अस्सलामुअलैकुम अमलियात मोहब्बत चैनल के ستاسو هر کله دی ما تاسو لپاره د محبت نن یو بل تعویض وروړو. دا یو داسې تعویض دی که څوک په محبت کې ستاسو خبره نه مني، یعنی تاسو چې چا سره مینه لرئ تاسو هغه د کم کار نه منې کوئ او هغه تاسو ته تکلیف درکولو دپاره مها کار کوي، نو دا تعویض انشاءالله چې تاسو وکئ اور چې تاسو ورته څه وایئ نو مها شانتې به کوي. چې تاسو ورته وایئ چې کینه کینی به، چې تاسو ورته وایئ چې پاسه نو پاسي به، یعنی ټول عمر به ستاسو په اشارو باندې تیروي. د دې تعویض کولو دپاره اول تاسو صفا سوتره ولمبئ، بیا د قبلې طرف ته مخ کوئ او ځان پورې خوشبو ولګوئ. یو بالکل سپین کاغذ راواخلئ چې هغه پیالنۍ استعمال شوی، بیا یو تور پن راواخلئ. بیا چې کله تاسو دا تعویض لیکئ نو د تعویض چال یعنی اول به ډانچه جوړه کئ، بیا به ورکې ننه چې کوم عادات لیکل شوی دی دغه عادات به ولیکئ. دا تاسو شي طرف نه هم شروع کولی شئ او د ګس طرف نه هم شروع کولی شئ. چې کوم طرف نه تاسو شروع کئ نو انشاءالله دا به خپل اثر کوي. او چې چا دپاره تاسو کوئ نو تاسو د هغه تصور مضبوط ساتئ. که چیرې ستاسو تصور ډېر زیات کمزوری نو تاسو د هغه تصویر چې کوم وي هغه ځان ته سترګو وړاندې کیږدئ، چې تاسو نظیر په مخه هلک وي یا جنۍ وي په مخه تصویر باندې هم لګي اور دا تعویض هم تاسو لیکئ. اور بهتره دا چې تاسو ځان پورې خوشبو هم ولګوئ. د تعویض ټیم چې کم دی دا د 11 بجو نه ونیسه تر 11:30 بجو پورې، یعنی نیمه ګنټه د تعویض چې کم ټیم دی تاسو په دې نیمه ګنټه کې دا تعویض کوئ. که نیمه ګنټه نه یو منټ هم پاسه شو نو بیا دا تعویض اثر نه کوي. نو تاسو کوشش کوئ چې اوله نه تیار کینئ، چې څنګه 11 بجاو شي نو تاسو دا تعویض وکئ. اور د نیمه ګنټه کې د ننه دا تعویض چې کم دا یا د انار بوټی چې کم وي مخه په جوړو کې ولګوئ، یا چې کم د چامبیلی بوټی وي هغه بیخ کې یعنی د هغه په جړه کې ولګوئ. بیا چې کله تاسو دا تعویض ولګوئ نو انشاءالله تاسو ته به خپله پته ولګي چې ستاسو خپل محبوب ته څه هم وایئ هغه به ستاسو هره یوه خبره مني. که د هغه په زړه کې تاسو دپاره محبت نه وي نو انشاءالله د هغه په زړه کې به تاسو دپاره محبت هم پیدا شي. دی تاسو هر چا دپاره کولی شئ دا تعویض، یعنی ښځی خاوند دپاره کولی شي او خاوندې ښځې دپاره کولی شي. ذاته در نن سبا داسې ښځې وي چې هغه د خاوندانو خبرې نه مني، جنګ ورسره کوي، شور ورسره کوي، خبرې نه مني. نو که چیرې تاسو دا تعویض وکړلو نو انشاءالله ستاسو ښځه به ستاسو هر یوه خبره مني. همده شانتې که چیرې ښځی خاوند دپاره کوي نو انشاءالله خاوند به هر یوه خبره مني. د تعویضونو اثر ذاته تر خلک وایي چې نه کوي، د هغې وجه دا وي چې کم ټیم ما تاسو ته ښودلی وي تاسو په هغه ټیم باندې تعویض نه کوئ. تاسو نه مخکې وروستو شي تاسو ځان پورې خوشبو ونه لګوئ، یا چې کم شانتې کمې طریقې سره زه تاسو ته وایم تاسو تعویض هغه شانتې نه کوئ نو بیا تعویض اثر نه کوي. بیا ډېر وروڼه داسې شته دي چې هغه کمنټونه کوي چې تعویض اثر نه کوي. تعویض اثر نه کوي. تاسو لیکلی څنګه دی، تاسو په کم چال لیکلی، په کم ټیم مه لیکلی، چې کمې ورځې ما ښودلي دي په کم ټیم باندې کم ساعت باندې تاسو تعویض کوئ. نو تاسو اول ویډیو پورا ګورئ چې تاسو په پوه شئ. اوس د تعویض چې کم دا ورځ مقرر نه ده، دا تاسو کمې ورځې هم کولی شئ. او د تعویض چې کم دی ورځ یعنی ټیم چې کم دی دا مقرر دی 11 بجو نه ونیسه تر 11:30 بجو پورې، نیمه ګنټه د تعویض ټیم ده. د نه علاوه دا تعویض تاسو دپاره هیڅ هم مفید نه ده، یعنی دا هیڅ هم کار نه کوي که تاسو په بل ټیم کې کوئ. اوس راځو دیګه تعویض اجازت باندې. که چیرې تاسو غواړئ چې زما د اړخه تاسو ته روحاني اجازت میلاو شي نو تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې الله اکبر ولیکئ، زما د اړخه به تاسو ته روحاني اجازت میلاو شي. بیا چې کله تاسو
دا تعویز وکړئ چې کومه طریقه درته ما وښودله او انشاءالله دا تعویز به 100 کې 100% سره ستاسو کار کوي. هر یو تعویز چې کوم دی دا په خپل چال سره، په خپل ټیم سره او په خپل وخت سره چې کوم وخت د مقرر شوی وي، کوم ورځ د مقرر شوی وي. زیاته تر خلک داسې شته دی چې بهر د اجازه ته تعویز وکړي بیا وایي چې اثر نه کوي. نو د هر یو تعویز زکات وي چې هغه تعویز زکات چې کوم دی هغه پیر ادا کړی. ګوره که تاسو چاته ورشئ چې موږ له تعویز راکا نو هغه تاسو ته چې کله تعویز درکوي د هغه تعویز زکات مه ادا کړی. اوس چې تاسو مالا راشئ چې مالا د تعویز اجازت راکا نو د تعویز اجازت اخیستنه خو ما تاسو ته اسانه طریقه ایښودلې ده او که بغیر اجازت تاسو کوئ نو تاسو د پاره هیڅ هم د کار نه دی، هسې تاسو خپل ټیم ضایع کوئ. او که ماته څوک راشي چې مونږ ته د محبت د پاره تعویز وکړه یا د دشمنی د پاره تعویز وکړه یا د علم چې کوم دی دا په کور کې نه حاصلېږي. هر یو تعویز یو چند شرایط وي چې په مهو شرایطو کې تاسو نه یو هم شرایط خطا شولو نو تاسو تعویز اثر نه کوي. نو د دې وجې نه ویډیو تاسو سکیپ کوئ ما پورای ګورئ چې تاسو په پوه شئ بیا چې تعویز تاسو وکړئ نو انشاءالله تاسو ته ورکی کامیابی ملویږي. زما په دې چینل کې به تاسو ته د محبت تعویزونه، د دشمنی تعویزونه، د څوک تاسو په منځ کې شیطنت کوي د هغې تعویزونه بلکې هر مقصد دپاره به تاسو ته تعویز پکې ملاویږي. اور تاسو ته ما اجازت به هم درکړې وي، بهر زما د اجازت تاسو تعویز مکوئ اور ناجایزو دپاره زما د اړخه تاسو ته اجازت نشته دی. چې کله تاسو په جایز وي تاسو ته پته ولګي چې موږ ته د تعویز ضرورت دی نو بیا تاسو تعویز وکړئ زما د اړخه به تاسو ته اجازت میلاو شي. بیا چې تاسو کوم یو هم تعویز کوئ زما چینل نه نو تاسو ته به انشاءالله کامیابي ورکې ملاویږي. او که څوک زما د چینل نه ویډیوګانې اوچتېږي په خپل چینل کې ولګئ نو هغو دپاره زما درخواست دی چې تاسو خپلې اوریجنل ویډیوګانې جوړوئ، د بل چا ویډیو مه لګوئ، هسې چاته نقصان مه ورکوئ. ولې چې د تعویز ناجایز استعمال وشي نو انسان دپاره ډېر نقصان دی. دا که دا پیدا ورکوي نو دا نقصان هم ورکوي. نو د دې وجې نه ته زه وایم چې تعویز ډېر په سوچ او په سمجھ کې کوئ. زما اوریجنل چینل دی، زما فوټو کاپي نشته، نه زما په ټیک ټاک باندې اکاونټ شته دی، نه د دې د عملیات محبت نه علاوه زما بل ځای څه اکاونټ شته دی. نو د دې وجې نه تاسو چې کله بل ځای کې زما ویډیو وګورئ نو هغه به فیک وي نو په هغې یقین مه کوئ، هغه نه تعویز هم مه کوئ. زما صرف دا یو چینل دی چې دا ما ستاسو خدمت دپاره جوړ کړی. دا ټولې خبرې ځکه زه تاسو ته کوم چې تاسو ته نقصان میلاو نشي. نو د دې وجې نه صرف په دې چینل کې ویډیوګانې ګورئ. دا زما اوریجنل چینل دی صرف تاسو خدمت دپاره. امید لرم چې تاسو به زما په ټولو خبرو پوه شوي وي. بقیا په نیکسټ ویډیو کې تاسو سره ملاویږم. تر هغه پورې مو په لوی الله سپارم. الله حافظ.